قدرمنو خویندو ورونو مسلمانانو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. نن په دغه لنډ کلیپ کې زه تاسو ته د دنیا د بهترینو ورځو خبر درکوم چې په دنیا کې تر ټولو بهترینې ورځې کومې دي چې په هغه ورځو کې نیک عمل الله عز وجل ته تر ټولو ورځو په دنیا کې ډېر غوره او محبوب دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي، فرمایي چې په دنیا کې داسې ورځې نشته چې په هغې کې نیک عمل کول الله ته دومره خوښ وي، دومره پسندیده وي د ذوالحجې د 10 ابتدایي ورځو څخه. ځکه په دغه ورځو باندې الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې قسم یادوي، فرمایي چې والفجر ولیال عشر، زما د قسم وي په فجر باندې او په 10 شپو باندې. ټول مفسرین په دې باندې اتفاق لري چې د 10 شپو څخه مراد د ذوالحجې د مبارکې میاشتې 10 لومړنۍ شپې دي چې هغه نن شپې څخه شروع کېږي د اختر تر شپې پورې، چې 10 شپې کېږي او 9 ورځې کېږي. نو په حدیث مبارک کې دا راغلی چې دغه ورځو کې نیک عمل کول ډېر زیات فضیلت لري. د هرې ورځې څخه نیک عمل کول په دغه ورځو کې فضیلت زیات لري. حتی د دغه 10 شپو او ورځو فضیلت د رمضان پر میاشتې باندې هم ډېر دی. نو ځکه هم د دغه ورځو څخه باید کافي ګټه واخیستل شي. دغه ورځې باید موږ او تاسو غنیمت وشمېرو چې هغه د ذوالحجې د مبارکې میاشتې د لومړي تاریخ څخه یا لومړۍ شپې څخه شروع کېږي د اختر تر شپې پورې. څه باید په دغه ورځو کې وشي؟ موږ او تاسو ته په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې په دغه ورځو کې تاسو ډېر د الله ذکر وکړئ، د الله حمد ادا کړئ، الحمدلله ډېر ووایئ، لا اله الا الله ډېر ووایئ او الله اکبر په دې ورځو کې ډېر ووایئ. مثلا الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دغه دعا باید ډېره زیاته وویلی شي. اما دین علاوه موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو خاص عمل نه دی ښودلی چې دغه عمل حتما او باید وشي، مګر لفظ عام راغلی چې هر نیک عمل په دغه ورځو کې ډېر خاص فضیلت لري. غیر د شب قدر نه د دنیا په ټولو ورځو باندې نیک عمل په دغه ورځو کې ډېر اجر او ثواب لري، فضیلت لري. نو په دغه ورځو کې که موږ او تاسو نفلي روژې څومره چې نیولی شو ونیسو، په دغه ورځو کې ذکر او اذکار د قرآن عظیم الشان تلاوت، په دغه ورځو کې امر بالمعروف، په دغه ورځو کې تهجد لمونځونه کول، په دغه ورځو کې صله رحمي کول، خپلو خپلوانو سره اړیکې نیول، د هغو احوال پرسي کول، د بیمارانو پوښتنه کول، خپل کورنۍ ژوند ښه کول، یو بل سره خپل مېرمنو سره ښه ورور سره نیک روابط او چلند درلودل. نو دغه ټول په هماغه نیکو عملونو کې شامل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته د دنیا بهترین ورځې وایي. نو مسلمانانو نن شپې نه د دنیا دغه بهترین ورځې شروع کېږي او د اختر تر شپې پورې دوام لري. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دغه ورځې غنیمت وشمېرو او د دغه ورځو حق په هماغه حقیقي معنا سره ادا کړو. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.